بیا پنډۍ که د ښځې ښکاره وه درجامه بېرته راګرځول غواړي لمونځ، دغه لاس که د ښځې ښکاره و درجامه بېرته لمونځ راګرځول غواړي، دا غوږ چې ښکاره سي لمونځ راګرځول غواړي، لنډی دا نیم غوږ چې ښکاره سي شرعي مسله دا ده، دا به لمونځ بېرته راګرځي. څلورمه حصه د پنډۍ چې ښکاره سي لمونځ به بېرته راګرځي. دا ښځه دا نه جذبه ده، نه یو خشم راغلی دی، نه زیاتوب خبره ده کوم یې زیاتوب نسته پکښې، دا لکه حکم شرعي دا رنګه دی. نو هغه په دینداره خلکو کې دغسې چې امر اعلی مابین ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی چې د الله جل جلاله قهر پر موږ باندې، د عذاب قهر پر موږ باندې نه دی مسلط چې ټوله په عذاب باندې گرفتار شو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مخکې امتونه چې وه هغه به کله تاسې اورېدلي ځینې کار به یې وکړي بیزوګیان به سو، یو کار به یې وکړي خنزیران به سو، یو کار به یې وکړي بل شی به سو، دا کېده. بل کال به یې وکړه په یو کار به یې وکړي 80,000 نفر به په یوه ورځ مړه سو، 10,000 نفر به په یوه ورځ مړه سو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی د دې امت دپاره چې په یو خنزیر نه بدلیږي، په لیوه نه بدلیږي، په یو بل شي نه بدلیږي. دا ټول د مشرانو د غفلت وجه ده چې د کور مشران غافله دي، په کور کې نظام نه برابروي. په دې باندې دغه خپله ښځه ته خشم مه کوه، جنګ مه کوه، دعوه مه کوه، په ناز ورته ووایه. په دې باندې خو به نو څوک څه نه وایي، په ناز ورته ووایه، د خدای دپاره ورته ووایه، سره کښېنئ ورته ووایاست چې د کور نظام د خدای پیغمبر وایي، د خدای د پیغمبر د الله جل جلاله حکم دی، د خدای د پیغمبر لار ده. که دغه رقم نظام زموږ د کور وي د آخرت لار مې خرابه شوه، که دارنګه نظام زموږ د کور وي د آخرت لار مې سمیږي. خو دا خپله ښځه ته په ښه شوق، په مینه، په محبت، په اخلاقو، په انسانیت د ټولې زندګۍ سر ورخلاص کړه، بیا ورته ووایه، بیا ورته ووایه، بیا ورته ووایه. زموږ په خلکو کې یو عادت دی چې خشم ورسې ښکنځل کوي، یار ښکنځل کوي، بیا یې کوي، بیا یې کوي، هره ورځ یې کوي. خو یار ورته ووایه، د ښکنځلو پر ځای باندې یو وار ورته ووایه، بیا ورته ووایه، بیا ورته ووایه. زندګي پر دغه باندې راوله، په دا ښوونه باندې هغه به هم ځان ته وګوري. نو خو زموږ دا دغه دی چې دا هلک دی مه کوه چې څنګه کوي یې سې مه کوه، پروا نه لري، ژر اخره یې سې مه کوه، لمونځ یې قضا کوي یې سې مه کوه، جماعت یې قضا کوي مې شروع دا نجلۍ د یې سې مه کوه، کالي یې څرنګه جوړ کړي دي، یا سرتور سر دی، یا ناسته ده د پلار په کور کې ده، نو اوس ناسته سرتور سر دی، پروا نه لري، لستوڼی دی نه یې پروا نه لري، نري کالي دی پروا نه لري، بل څوک یې غږ نه اوري، پلانه نه. بس پر دا رقم باندې نظام د خپله کوره څه د مشر خراب شي، د مشر د لارې څه د کور نظام خراب شي. اوس هم وخت سته، اوس هم ستا په لاس کې مشرتوب دی، اوس هم ستا په لاس کې کور دی. دغه کور دی مه کوئ چې لرګی پسې راواخلي. ګوره حضرت مولانا مسیح الله خان رحمت الله تعالی علیه د دیوبند عالم دی، دا خبره ما کړې ده، اوس یې بیا کوم. 55 کاله دی وایي ما د خپلې ښځې سره تېر کړي، 55 په 55 کاله کې مې یوه ورځ تندی تریو سوی نه دی، یعنې دا سترګې مې دی ورته تېرې کړي نه دي. په 55 کاله کې د خپلې ښځې سره یوه ورځ جنګ نه دی راغلی، جنګ خو لا مشوره تریو تندی نه دی راغلی. د حضرت مولانا مسیح الله خان نوم دا دی، زه یادوم دا د دیوبند عالم دی. خدای دونه مرتبه و، دونه قدرت و، دونه طاقت ورکړی دی. زموږ عمر ولې ګرد عمر په ښکنځلو تېر سو چې یو څوک مې پر لاره نه بوتي، زموږ عمر ولې ګرد عمر پر شراو تېر سو چې یو څوک مې پر لار نه بوتي، زموږ عمر ولې ټول عمر په مصرفو تېر سو چې یو څوک مې هم خوشحاله نه کوي. بس مصرفونه دي د کور، مصرفونه دي د کور. خو ته په مینه، په محبت د خدای دپاره د یو چا سره مجلس وکړه، د خدای دپاره ته یو څوک راکش که په رښتیا ورسره کښېنه، ته خبره ورسره وکړه، د خپله ښځه ته ووایه، خپل زوی ته ووایه، بیا ووایه، بیا ووایه، بیا ووایه. دا جهاد اکبر نومیږي. دا ستا زندګي، ستا د کور دپاره چې ته دا کور په مخه راواخلې برابروې، دا ستا زندګي چې ته د جهاد کوې د شیطان سره، دې ته جهاد اکبر ویل کېږي، غټ جهاد. یو د کافرانو سره جهاد، یو د شیطان سره جهاد دی. شیطان سره جهاد غټ جهاد نومیږي، سر ورکول دې ته جهاد اکبر اصغر وایي، معنا کوچنی جهاد. په کتابو کې و دې ته بیا غټ جهاد ویل کېږي چې جهاد اکبر دی، د شیطان سره ستا مقابله ده.
چې د شیطان سره مقابله نه وکړي چې سر ورکوي هغه به در خراب کړي، هغه جهاد به در خراب کړي، چې په دنیا کې په کور کې دا د کور زندگی به در خراب کړي، په دوزخ به در بدل کړي. اوس هم دا وخت تا ته دا موقع و تا ته سته. حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه پر دا مځکه باندې